اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ وایو کالمز. ګورئ اخبارونه به م لیدلي وي، ما کیبورډ کې ورته مساوي آر این ډي لیکل مې وکړه دومره او ټول مې انتخاب کړه، جسټیفای مې هم کړل. اوس غواړم چې د اخبار شکل دې ته ورکړم. متوجه سئ؟ نو کالمز ته به راسي 2 columns 3 columns، یا لیفت یو طرف ته پلن بل طرف ته نه رایي، یا رایټ بل طرف ته پلن بل طرف ته نه رایي، یا مور کالمز باندې به کلیک کړي، ورته چې 3 نه نمبر آف کالمز دغه نه زیاتولی شي 4 یا 5، ورته چې 4 بس دي. او په دې کې کولی شئ چې دې رایټ راځو لاین بټوین منځ کې د لاین وي، رایټ ټو لیفت هغه ژبې چې له ښي طرفه لیکل کېږي هغو لپاره به دا انتخاب وایي. که چېرته نه و انتخاب کړی بیا څه کېږي؟ هغه اول لیکل چې دلته وسي هغه به دې سر ته وي. صحیح ده؟ نو د پښتو، دري، عربي، فارسي هغو ژبو لپاره به تاسې رایټ ټو لیفټ خامخا انتخابوئ. بل چې ده په دې کې سپیسنګ د دې ترمنځ د هغه ترمنځ فاصله د هر کالم ترمنځ کموم یې. بل د دې پلنوالی څومره د هر یو کالم ګوره ټولو مساوي ده. ولې مساوي ده؟ ایکول کالم ویډ. که دې نه دا ګوره نور باندې نه کلیک کېږي، صرف دغه یو فعال ده، د یو سره ټول زیاتېږي او کمیږي. که چېرته غواړئ چې یو پلن کړئ بل نه رای کړئ نو بیا به دا غیر فعال کړئ. اوس کولی شئ چې یو ته سایز زیات کړئ او بل ته ګوره د یو سایز دلته زیات شي، او ایکول باندې کلیک کړئ بېرته خپل حالت ته راځي. ښه کومو لیکلو باندې دا زه اپلای کړم دا سټایل؟ سلیکټډ ټیکسټ هغه لیکل چې ما انتخاب کړي دي، یا هول ډاکومنټ په ټول ډاکومنټ باندې څومره لیکل چې وي هغو ټولو باندې ته دې زاولې وغورځوه. ښه هول ډاکومنټ په ټولو لیکلو باندې اپلای کړه. که زه ورته یم انتخاب کړل شوي لیکلو باندې اپلای کړه، اوکې کړه، ټول یې هغه سټایل ته واوښتل. بېرته یې که خپل سټایل ته وړې 1 باندې به کلیک کړي، خپل سټایل ته به لاړ شي. خو دې نه مخکې چې دا خپل سټایل ته لاړ شي چې لږ زومینګ کوم دلته یو اپشن دغه وایي. دلته مې کلیک غواړم چې دغه لاندې پیراګراف دې دلته وخیږي او دا ځای دې خالي پاتې شي، نو بریکس ته به راسي او کالم بریک به وکړي. صحیح شو؟ انډو بېرته ورته وایم چې دا ټول خپل حالت ته ویسه ذلک. بیا راځو په دې کې بل د پیج بریک مخکې موږ ویلی دغه ځای کې کلیک کوم، غواړم چې دا 2 پیراګرافه دې بل طرف ته واوړي، نو پیج بریک کنټرول پلس انټر د دې شارټ کټ د انډو. بل دی په دې کې ټیکسټ ریپینګ، دلته مې یو عکس راوړ، پکچر خو موږ تاسې ویلی که نه، نو زه منظر ته یو پکچر راوړم. پکچر مې فرض کړئ دغه عکس راوړ او د دې مې سایز لږ کم کړ، او زه غواړم چې دې سره دلته لیکل راشي دې طرف ته په دې ځای کې. دا به څنګه راځي؟ ټیکسټ ریپینګ لکه مخکې مې هم درته د سکویر ته راتاودې وي یا مختلف نور هم ورته چې دغه صحیح ده، خو غواړم چې دغه دویم پیراګراف دې له دې ځایه لرې شي، ښکته دې کوشي. نو دلته به کلیک کړې او را به شي پیج لیاوټ ته، بریکس ته، او بریکس کې به ورته انتخاب کړي ټیکسټ ریپینګ، نو دا لیکل به ښکته لاړ شي. بل چې دی په دې کې هغه موږ وایو دا پیج بریکس، دا درې، دا سیکشن بریک اوس وایو. فرض کا باب بدل شه په دې ځای کې، نو دویم باب غواړم چې له بلې صفحې شروع شي راتلونکې نه، نیکسټ پیج، پیج بریک به هم وشي او سیکشن بریک به هم وشي. انډو. بل چې دی په دې کې کنټینیوس جاري په دغې صفحې کې دی وي، یو لاین فاصله یې منځ کې راغله. یا بل چې ده په دې کې هغه دی ایون پیج. اوس زه اوس دویمې صفحې کې ولاړ یم، راتلونکې جفت صفحې نه بل سیکشن شروع کړه، او آرټ پیج راتلونکې تاک صفحې نه شروع کړه. راځو دې نه پس موږ بل کې وایو لاین نمبرز. لاین نمبر څوک لګوي هم نو خیر، دا سیکشن به تاسې ښه په وپېژنئ. زه ورته وایم چې دې هر یو لاین ته شمېره ولیکه. نن اوس یې هم نه د انتخاب کنټینیوس جاري. ګوره چې څنګه سیکشن بدل شه لاین نمبر یې ودرېدې، نورې مخته ورنه کړي. او دویم آپشن ده په دې کې ریسټارټ ایچ پیج، هره صفحه له یو نه شروع کوه. صحیح معلومیږي که له یو نه شروع ده.
بل به دې کې ریسټارټ ایچ سیکشن د دې لپاره به کنټرول A کې ټول څه انتخاب کې بیا به راشي دلته او ریسټارټ ایچ سیکشن دلته تاسې وګورئ تقریبا شپږ 50 ته رسېدلی اعلان نمبر بیا سیکشن چې بدل څه له 11 یې شروع کړې ده. بل په دې کې موږ وایو سپریس فار کرنٹ پیراګراف دلته مې کلیک غواړم چې د یو پیراګراف ته لاین نمبر یې ورنکړي نو په هغه پیراګراف کې به کلیک کړي او دلته به راشي سپریس فار کرنٹ پیراګراف دی باندې به کلیک کړي ګورو دې ته د تر استثناک انډو او په اخره کې د لاین نمبرینګ آپشنز ته کوم لاړ شو لاین نمبرز دغه دي لڅونه شروع کوم لیونه شروع ده کنه کله لسو شروع کې لس به وته ولیکي فرام ټیکس لیکلو څومره فاصله یې مینس کې اتومات اتوماتیک اوس دوی انتخاب ده ته خپل ورته ورکولای شي نیم انچ یا وغیرہ وغیرہ څومره چې ورکې او اتوماتیک صحیح ده. کاونټ بای مطلب دا اوس یو ده یو به اضافه کیږي اول دویم دریم یو جمع کیږي کنه که زه ورته دوه کمه بیا به یو اول لاین ته بل نمبر نه لیکي دویم ته به لیکي یو ته به لیکي بل ته به نه لیکي که درې کې دوه ته نه لیکي دریم ته لیکي بیا او دا د 2003 افیس سیټینګ د لاین نمبرو که غواړئ چې دغه آپشن چې کوم دي ګوره موږ هلته ویلې ریسټارټ ایچ پیج ایچ سیکشن او کنټینیوس اوکې کا درې مې ورته انتخاب کړي وو که نه یو دوه دریم ته یې لاین نمبر ولګه او په اخره کې د نمبر که بیخي تر لرې کومه نو هایفنیشن هغه به څنګه کړي دغه ځای نه باید نه کړي تر ختم به شي. هایفنیشن ته راځو دې کې خو شي پاتې نه سو. هایفنیشن څه ته وایي د انګلیسي لیکلو خپل اصول دي یو لغات چې دلته نه ځایږي بیا هلته موږ منفي غوندې علامه ولیکو نیم پاس ولیکل سي نیم کوز ولیکل سي نیم دلته بیا دې بل لاین کې ولیکو دې منفي علامې ته په دلته د ډاکومنټ کې څه ته وایي هایفن نو راځو ته چې اوس نه د انتخاب اتوماتیک اتومات به ورته ولګوي خو چېرته ځای نسته پکې چې پکې ولګېږي زه دې لیکلو لږه داسې کومه چې دې جسټیفیکیشن لږ زه میډیم ته اړوم اوس یې ګورو چې په دې کې لګېږي او که نه لګېږي دلته وګورئ ولګېده ډایګرامز باندې ولګېده لاندې کې ګورئ لی آوټ بل په دې کې کمانډس دا خو اټومیټیک و زه ورته چې بیا یې تر لرې کړه بل په دې کې مینول په خپله خوښه کوم ښه دې کې بیخي لګېږي نو اوس ښه مینول کې څه فرق څه وي دی بل سره زه لږ سایز زیاتوم ګوندې کې ولګېږي مینول یې نسته پکې خو اټومیټیک یې ولګېږي دې کې نه لګېږي دې کې څنګه چې کوم ځای کې چې دغه هغه لګېږي هایفن هلته یو میسج ته راسي یس نو لګی که نه لګی که یس دې که ولګېږي که نو دې که نه لګېږي لیکلو سایز کې کم او زیات کې خپله بیا تاسې پکې وګورئ چې څنګه دا کار کوي او که نه کوي نسته کې خوند نه ورکوي صحیح ده. بل په دې کې هایفنیشن آپشنز ته که موږ لاړ شو دا 2003 افیس سیټینګ ده اټومیټیکلی هایفنیټ لکه هلته اټومیټیک و که نه دلته په دې سټایل ده. دویم په دې کې دغه آپشن هلته نه و دلته سته هایفنیټ ورډز ان کیپس مطلب کیپیټل لیټرز که تاسې پام کړي مخففات اکثره ټول په غټو تورو لیکل کېږي کیپیټل لکه یونیسکو UNHCR یا چې دا که فعال کړي هغه په منځ نیمومه که نه هایفنیټ کوم که نه که فعال وي نو هایفنیټ کېږي که غیر فعال کړي بیا نه هایفنیټ کېږي او هایفنیشن زون په څومره ساحه کې چې یو لغات نه ځایږي دلته زه هایفنیټ کوم د انچ څلورمه برخه ده اوس که دې نه لغات دغه ځای کې اضافه کېږي که نه نو بیا یې نیموي. او بل لیمټ کنزیکټیو هایفنز ټو کنزیکټیو یې پرله پسې چې په هر لاین کې راځي نو لیمټ اوس لا یتناهي ده مطلب که په هر لاین کې ولګېږي پروا نه کوي خو که زه چېرته تعداد ورکړم دوه ورته یم چې دوه مسلسل پرېږده دریم مه پرېږده که یو یې کم یو به پرېږدي دویم لاین کې راځي مسلسل بیا به هغه نه پرېږدي او که درې کې درې به مسلسل پرېږدي څلورم لاین کې بیا نه پرېږدي نو دې نه فعلا زه مینول دلته هم سته که دې باندې کلیک کړي مینول درته ګوري چې نه پکې لګېږي. او بل راځو موږ واټر مارک ته په هغه کې په کارېږي هم تاسې به استعمال کړی هم وي په څه شي کې اطلاعنامې کې دې کې ځینې تیار سته لکه دا کانفیډینشل وغیره ځینې نور هم دي یا office.com نه هم ډاونلوډولی شي که چېرته هغه درسره وي انټرنېټ زه په دې باندې کلیک کوم ارجنټ لاندې ولیکل څه خو ډېر داسې خپ غوندې ده صحیح ده معلومېږي که نه ما دلته که نه معلومېږي ښه بیا که دا زه تر لرې کومه
نو ریمو واټر مارک زه غواړم چې په خپله خوښې ولیکم دا خو دوی را لیکلي دي نو کسټم واټر مارک باندې به کلیک په دې کې مختلفې اپشنې دي لکه نو واټر مارک په بیخي نه وي پکچر عکس ورته انتخابولی سي ورته د عکس پکې ولګوه اپلای که عکس پکې ولګېده خو ډېر خپ ده غواړي چې لږ تیز وي واش آوټ نه به ټیک مارک لرې کې اپلای به کړي صحیح څه بیا بل په دې کې د سایز ده سکیل ده اتومات ده فیصدي خپله هم ورکولی شي خو کېدای شي صفحې نه بیا سایز زیات شي اتومات بیخي صحیح ده فیصدي دا د څه شي لپاره استاد سایز د دې عکس یا د لیکلو سایز د څومره په دې هغه صفحې کې څومره وښکاري صحیح ده او اپلای که بیرته مې تر لرې که ټیکسټ واټر مارک لیکلو مې پکار ده انګلیسي کې حساب او وغیره نور هم ډېر پکې لیکلي دي مثال اوریجنل او د دې د فنډ څه رقم وي کیلیبري د فنډ ته بدلولی شي لکه څنګه چې موږ او تاسې هلته فنډ بدلاو اټو سایز دې څومره یي اتومات دلته هم صحیح ده که نه په خپله خوښه هم تاسې سایز ورکولی شئ نو کېدای شي بیا سایز غټ او زیات او کم شي صفحې د سایز نه رنګ یې څه رقم وي د هغه رقم رنګ له دې ځای ورته بدلولی شئ او سره ډایګنل اپلای که ډایګنل به داسې افقي هغه کنجو باندې به وي او دا هم اوس داسې خپ غوندې ښکاري سیمې ټرانسپیرنټ نه که ټیک مارک لري که اپلای کې بیا به لږ نښه به تیز شي او هاریزنټلي که کوي افقي به بیا لیکل کې اوسي او ډایګنل به داسې وي سایز یې که تاسې په خپله خوښه ورکوئ ګورئ تاسې ورته وایي سایز ورکای شي هغه اتومات داسې ده په خپله بس د صفحې مطابق د دې سایز درته برابروي که غواړئ چې بله ژبه کې مثال پښتو فارسي کې تیار جوړ شوي وي پکې اصلي و محرمانه مه کوئ نقل صحیح ده یا په خپله پکې لیکئ فارسي کې هم شته پرشن کې تاسې وګورئ فوق العاده نسخه برداری نکنید صحیح ده یا په خپله زه لیکل ورته کوم نو دلته به ژبو د کیبورډ نه ورته واړئ ورته ولیکئ اطلاع او نام اپلای که اطلاع نامه یې درته ولیکل رنګ یې هسې هم له دې ځایه موږ او تاسې بدلولی شو څنګه شیفټ به ونیسي منفي به ووایه شیفټ منفي به پسې ووایه دغه چې کومه منفي ده د مساوي سره څنګه دې سره دا اوږدېږي صحیح ده نو دا د تاسې واټر مارک تر لرې کوئ نو واټر مارک اپلای کا ختم شه راځو صفحې پیج کلر چیرې لاړې پیج کلر دلته داسې وګورئ چې هر څه رقم رنګ تاسې ته خوند درکړه خوند یې نه درکاو ریموو به یې نو کلر یا دغو رنګونو کې د خوښ نه څه مور کلرز لکه مخکې هم چې تاسې انتخاب کړي دي له دې ځایه یو رنګ به انتخاب کړي اوکې به یې کړي هغه رنګ اپلای شي که نه یې غواړئ نو کلر یا فل افیکټس ته که لاړ شئ او له دې ځایه ون کلر یو رنګ به له دې ځایه انتخاب کړي ښاغلی سور مې انتخاب کړو سټایل یې څه رقم وي سوری کوم طرف نه یې پکې اوکې که دغه رقم صحیح ده بیا زه د دې فل افیکټس ته هم چې ټو کلر دوه رنګه او بل رنګ ورته هم چې ورته انتخاب کړه دغسې رنګ سټایل تاسې دغه ځای بیا ورته بدلولی شي نه ډایرکټ نه پرنټ کېږي خو آپشنز ته که لاړ شئ ته سیو کوئ کنټرول پی وګورئ چې پرنټ کېږي که نه پرنټ کېږي که نه تاسې بیا لاړ شئ آپشنز ته او ګورو چې ډسپلی ته که موږ لاړ شو دلته آپشن ده پرنټ بیکګراوند کلر دا که فعال کې او کې کنټرول پی کې بیا پرنټ کېږي که نه پرنټ کېږي خو که چېرته داسې رنګ ورته انتخاب کړي داسې نه وي چې کاغذ دې بېکار وي او پرنټر چې دومره رنګ پر راپرېږدي کېدای شي کاغذ یې په پرنټر کې ختم شي او بله خبر دغه ده کېدای شي د پرنټر رنګ دی په هغه یوې صفحې ختم شي دغسې رنګه کاغذونه خرڅېږي هغه به دې لپاره واخلئ په هغه باندې بیا خلک صرف لیکلو ته رنګ سټایل انتخاب کړي په چاپ کې تاسې د کارډونه شیان لیدلي وي که نه دا داسې نه وي چې دغه رنګ د کاغذ تیار کارډ دغه رقم راغلی وي صرف لیکلو رنګ دغه ځای کې دوی ورته بدلوي پوه شئ په بېرته یې که بدلوی بېرته به راسو او دا به خپل سټایل ته بوځو تمثیل ما چاپ کوه ښه بیا راځو دلته دې رنګ هم خوند درنه که سټایلونه هغه ځینې ورته بدلولی شي ګوره کوم طرف ته چې تاسې غواړئ خو زه راځم ته پریسیټ تیار جوړ کړل شوي سټایلونه چې مایکروسافټ کمپنۍ درته رالیږلي دي په دې کې وګورئ چې کوم یو تاسې ته خوند درکاوه فرض که ویټ د غنمو څرنګ ده که نه یې غواړې دغه هم خوند درنه که ورکې که ځم فل افیکټس ته ټیکسچر
سنگ مرمر ور واچوه اوکې دغه باندې لیکل وکړه یا پیټرن د مختلف سټایل لکه دغه سټایل دی ما خوښ څه رنګونه له دې ځای ورته انتخابېږي فورګراوند پورته رنګ دا شین چې د له دې ځای انتخاب ده صحیح ده او بیک ګراوند چې دغه ته بدلولی هم سي هغه هسې مصرف نه پر راځي خو داسې بیا ډېر بد ښکاري هغسې ښه و یا دغسې کوه خو سټایل ته هم پام ده چې کوم سټایل تاسې ته خوند درکوه اوکې خوند نه کوي که نه چې فل افیکټس ته بیا ځو دغه هم خوند درنه کوي پکچر عکس به انتخاب کوئ او عکس به دې شاته ولګي فهمیدي دا بیخي لرې کوئ نو کلر راځو پیج بارډر صفحې ته که بارډر ورکوئ دا بارډر یې موږ ویلی دی ټیبل پیج بارډر په دې کې دغه ده ګیر چاپېره بارډر دلته ښکاري ګوره شیډو سوری ولري 3D څه مختلف بل قسم د خو زه راځم دغه باکس بارډر غواړم او د دې دغه لاین سټایل کې به وي لاین ډبل والی به فرض که دومره وي او د لاین رنګ به څه راکم وي یا به فرض که دغسې اوکې دغه خوند درنه کوم طرف ته یې که نه غواړې داسې تر لرې کولی شي صحیح دغه لاین خوند درنه کوي بل رقم لاین زه انتخابوم فرض که دغه رنګ دغه ته هم انتخاب کا او باکس انتخاب کا اوکې ډبل والی هم له هغه ځایه ما خو هغه نه کوي لکه چې دغه بس یو سټایل لګي دغه خوند درنه که راسه کې مڼې درتاو کا مڼو رنګ نه کې بدلېږي مختلف ځینې نور شته چې هغو رنګونه بیا پکې بدلېږي لکه د ونو رنګ هم نه بدلېږي د دغو رنګ هم نه بدلېږي لاندې به ځینې داسې خامخا وي پکې چې دي هغو رنګونه تاسې بدلولی شئ لکه ګلان شو دغو رنګ هم نه بدلېږي سایز کې زیاتوئ یا یې کموئ زیاتولی کمولی هم صحیح په دې کې بیخي نور هم ډېر سټایل نه دي لکه ما که انتخاب که فرض که دغه چې دې زه رنګ بدلولی شمه فهم ده ورته فرض که دغه رنګ اوکې چې کوم چوکاټ تاسو ته خوند درکوي لاندې نور هم ډېر دي پکې او که چېرته نه غواړئ نو بیا به څنګه وکئ بیا راځو موږ دلته د انډنټیشن هم موږ تاسې ویلی ده انکریز که انډنټ ډیکریز که انډنټ خو دلته یو څه خصوصیت ده پکې منفي ته هم ځي رایټ له ښي طرفه خوب درغی بیفور پیراګراف دا که زه انتخاب کړمه دغه پیراګراف د دې نه لاندې اضافي ساحه شته خو پورته نسته ګورئ آفټر انتخاب ده خو پورته نسته پورته یې ورته چې پرېږده یا ورته چې بیرته تر لرې کړه یا یې ښکته هم تر ختم کړه او دغه نورې اپشن یې موږ په چېرته ویلي دي پکچر کې دا ټولې پکچر او شیپس کې موږ دغه ټولې ویلي دي هلته لا اضافه هم دي هلته کامي کنی بیا پسې وګورئ یو سبا به انشاءالله که ژوند و ریفرنسز شروع کوو ښه اوس هغه کسان